سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك. سبحانك ربي سبحانك، أدعوك لترحم أبويا فهما سر رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. قدرمن ومعزز ورونو خويندو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او د روژې مبارکې میاشت د 15 ورځې په تاسو باندې په خیر او خوشحالۍ په طاعت او عبادت کې تېرې شوي. نن موږ د احساس مرکزي دارالایتام کې چېرته چې دغه ګلاریان تاسو ګورئ د پالنې او تربیت لاندې دي، خو دغه یتیمان چې تاسو وینئ د دوی د بعضو مور و پلار نشته او د ځینو پلرونه یا شهیدان شوي او وفات شوي دي، خو الحمدلله د څو کلونو راهیسې د احساس د پاللې لاندې دي چې ډېر زیات علمي پرمختګ یې کړی او تاسو د دې تغیرات چې کله ورسره په مجلس کې کښېنئ د دې تغیرات تاسو حس کولی شئ چې نورو ماشومانو سره څومره تفاوت لري. نو موږ غواړو چې دغه تعداد زیات کړو، ځکه په داسې هېواد کې ژوند کوو چې دلته لکونه یتیمان بې سرپرسته دي، دوی د تعلیم، تربیې او نورو سهولیتونو نه کاملا محروم دي. نو که غواړئ چې تاسو د دغه خیر سره دغه خیر په لاره کې له موږ سره شریک شئ، نو احساس خیریه مؤسسه ستاسو په خدمت کې ده او د یو یتیم کفالت په غاړه واخلئ. د دې تر څنګ صرف 15 ورځې اختر ته پاتې دي. ډېر یتیمان دي چې هغوی د اختر د جامو نه محروم دي. راځئ چې لاسونه سره ورکړو. یوازې په کابل ښار کې موږ غواړو چې 1000 تنو یتیمانو ته اختریزه ډالۍ ورکړو، اختر جامې، د اختر څپلۍ او بوټان، د اختر شیریني او د دې تر څنګ نغدې پیسې. د دغه خیر قافله کې له موږ سره شریک شي او صرف $10 تاسو مصرف کړئ. مصرف نه بلکې دا پانګونه ده او د آخرت ذخیره کې تاسو سره د آخرت په ذخیره کې جمع کېږي، آخرت په خزانه کې دا جمع کېږي او تاسو موږ سره د دغه خیر په قافله کې ګډون وکړئ تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یوځای شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أن تسترني فيما تقضي وتتم هداي وعافيتي، وامنحني لطفك وأمانك. سبحانك